अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो शेरदल तखनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास अल्लाह ताला दे वकी د صحت او عافیت جامه پتن ولر زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د سنگل پول ام سی بی بریکر او ډبل پول ام سی بی بریکر ترمنځ د فرقونو پر رابطه باندې دا نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریکم نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخر پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلومات څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته سنگل پول ام سی بی بریکر ته دوستانو سرکټ بریکر ویل کیږي چې دا یوازې فرعي بورډونو ته د سپلای ورکولو لپاره نصب او کنیکشن کیږي مثلا اتاقونو ته د لیست او داسې نورو ځایونو ته چې پاغي کې سوئچ بورډ موجود وي دا غیر لپاره نصب او کنیکشن کیږي او هغه ته سپلای ورکول کیږي او د ته یوازې فاز ویر یعنی ګرم ویر نصب او کنیکشن کیږي او نیوټرل ویر یعنی منفي ویر چې دوستانو دا ډایرک ورته نصب او کنیکشن او د فرعي سوئچ بورډ او د شارټ سرکټ او اوورلوډ سرکټ په صورت کې دوستانو سنگل پول ام سی بی بریکر ټریپ کیږي او بنديږي او د برقي سامان آلاتو حفاظت او ساتنه کوي د سوځیدو او ګرمېدو څخه نو دوستانو دلته په یاد لرئ کله چې تاسو سنگل پول ام سی بی بریکر سوئچ بورډ یعنی فرعي بورډ ته نصب او کنیکشن کوي نو دا به د سوئچ بورډ یعنی فرعي بورډ د امپیر مطابق ورته نصب او کنیکشن کوي کله چې دوستانو په دې باندې مصرف زیاتیږي نو د مصرف د زیاتېدو په صورت کې دوستانو دا ټریپ کیږي او بنديږي او ساسي د برقي سامان آلاتو حفاظت او ساتنه کوي د سوځیدو او ګرمېدو راځو دوستانو ډبل پول ام سی بی بریکر ته چې دیته دوستانو مین ام سی بی بریکر ویل کیږي چې دیته دوستانو فاز او نیوټرل یعنی ګرم او یخ دواړه ورته نصب او کنیکشن کیږي او د دې څخه فاز ویر یعنی ګرم ویر سنگل پول ام سی بی بریکر ته نصب او کنیکشن کیږي او د دې څخه نیوټرل ویر دوستانو کنیکټر ته نصب او کنیکشن کیږي او ډبل پول ام سی بی بریکر د ټوټل لوډ یعنی مکمل مصرف لپاره نصب او کنیکشن کیږي کدا مصرف دوستانو د کورونو وی کدا دوستانو د مارکیټونو یا کارخانو او فابریکو وی نو د ټوټل یعنی مکمل مصرف لپاره نصب او کنیکشن کیږي نو دا په اسانۍ سره نه ټریپ کیږي د اوورلوډ او شارټ سرکټ په صورت کې په هغه صورت کې دوستانو دا ټریپ کیږي او بنديږي کله چې د امپیر څخه امپیر زیات شي نو په هغه صورت کې دوستانو بیا دا ټریپ کیږي او د ډبل پول ام سی بی بریکر امپیر په نسبت د سنگل پول ام سی بی بریکر ډیر زیات وي ځکه چې سنگل پول ام سی بی بریکر د سوئچ بورډ د امپیر مطابق نصب او کنیکشن کیږي او ډبل پول ام سی بی بریکر د ټوټل لوډ یعنی ټوټل مصرف د امپیر مطابق نصب او کنیکشن کیږي نو دوستانو دلته په یاد ولرئ کچېری تاسو غواړئ د ډبل پول ام سی بی بریکر څخه او د سنگل پول ام سی بی بریکر څخه د لاین ټایم لپاره د ډیرو کلونو لپاره د دې څخه استفاده وکړئ نو تاسو دوستانو ډبل پول ام سی بی بریکر چې د تا مین ام سی بی بریکر ویل کیږي دا 3 امپیر د ټوټل لوډ یعنی ټوټل مصرف لپاره نصب او کنیکشن کوي او تاسو دوستانو د سوئچ بورډونو لپاره سنگل پول ام سی بی بریکر دا د 10 امپیر مطابق ورته نصب او کنیکشن کوي چې سنگل پول ام سی بی بریکر په اسانۍ سره دوستانو کله چې په دې باندې لوډ زیات شي نو دا ټریپ کیږي بنديږي او تاسو د برقي سامان آلاتو حفاظت او ساتنه کوي د سوځیدو او ګرمېدو څخه نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دوستانو کغواړي بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدې ټولو ته ورسیږي دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه السلام علیکم